د هغه جینۍ ملګرو انټرویو راله چې د کومې خاوند خپل ځان قتل کړو په مردان کې. دا واقعه ملګرو سره چې مخکې چې د نو په مردان سیمه کې مخې ته راغلی وه چې د کومې جینۍ خاوند چې د نو خپل ځان په سیند کې لو کړو، خپل ځان یې قتل کړو. دا واقعه څنګه مخې ته راغله دا ټول حقیقت در سره هم په دې ویډیو کې شریکوم. ویډیو د سر نه والا تر اخره پورې وګورئ ملګرو چې پوره په حقیقت باندې پوه شئ. خو د دې نه مخکې ملګرو که چې تاسو تر اوسه پورې زموږ د یوټیوب چینل پښتو انفو نوي سبسکرایب کړئ نو دا سبسکرایب کړئ، د دې خواته د غنټۍ د نشان هم وهئ، دې سره به هر را روانه ویډیو تاسو ته ټول مخکې ملاویږي. ملګرو د مردان په سیمه کې چې کومه واقعه مخې ته راغلی وه چې د کومې جینۍ انټرویو یوسف جان لالا په خپل د یوټیوب چینل باندې هم ریکارډ کړې وه. ملګرو د جینۍ وینا ده چې زه د خپل خاوند سره خوشحاله نه وم او زه د پلار د دې جینۍ پلار او مور مړه دا کونډه وه. ملګرو جرګې ته د جینۍ ووی چې زه د دې خاوند سره خوشحاله نه وم او د دې د لاسه زه ته پلار کره مرو رتلی وم چې دا الک په دې خپله ښځه باندې ډېر زیات مین و او د هغې د غم د لاسه یې ملګرو خپل ځان سیند ته ور وستو او ځان یې چې ده نو مړ کړو. نو ملګرو دا قسمه واقعه چې کومه مخې ته راله نو الله تعالی دې د دې نه هر څوک وساتي ځکه چې دا یو ډېر د غم خبر وي او په دې سره کور روان شي. الله دې د داسې قسمه غمونو نه هر څوک وساتي. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو هم خوښه شي. که چېرې خوښه شي په یوټیوب کې د لایک بټن راکول مه هېروئ. انشاءالله تعالی د یو نوي ویډیو سره به بیا حاضرېږم. تر هغه ګړی پورې د الله په امان.